السلام علیکم. نن منګه خبره کوو د قبض په حواله سره کانسټیپیشن ورته موږ په انګلیش کې وایو سیده. نو دا مسله ډیره زیاته ده، خاص کر په سعودي عرب کې، په ګلف کنټریز کې ډیره زیاته ده. نه کې په ګلف کنټریز کې، خو په پاکستان کې هم ډیره زیاته ده. قبض مسله ډیره عام شو د نن سبا. زه د هغې مین ریزن هم زموږ خوراکونه دي نن سبا. نو د هغې دپاره مخکې ما یو ویډیو کړی ایجولیکس باندې سیده. دا ایجولیکس ګرینیوز دي. ګرینیوز هغې ته وایي چې دانې دانې دوایي پکې دنده. دا ټول نه سیف دوايي ده سیده. په دې کې چې دی نو اسپیغول دي سیده، او سی نمک کې ورته موږ وایو صحیح شو، کوم چې مکمل هربل دي، څه نقصان یې نشته. او د بلډ پریشر مریضان هم استعمالولی شي، د نه علاوه د زړه مریضان هم استعمالولی شي، او شوګر مریضان هم استعمالولی شي. هېڅ ساید افیکټ هم نشته، او بل دا چې فایدې ډېرې زیاتې دي. د دې نه علاوه موږ ته پته ده چې دا اسپیغول ډېر کارآمد شی دی سیده. دا په قبض کې هم کار کوي، ورسره چې دی نو ویټ لاس هم کوي، مطلب دا چې وزن ورسره هم کمیږي، او کولیسټرول کې هم د ساده پورې کار کوي. دا تاسو راواخلئ سیده، انشاءالله فایده به درکړي. او کم چې ماشومان دي سیده سکول ته کم دي د 6 کال نه واله 12 کال پورې، نو هغوی له یو چمچ د شپې استعمالول پکار دي. کم چې لوی دي د 12 کال نه چې چا عمر بره دی سیده، نو له اول 3-4 ورځې چې دی نو 6 غنټې پس یو چمچ په خوله کې ږدئ او اوبه پسې څښئ سیده. ګرینیوز ما چې څنګه وي دانې دانې دوايي ده، یو چمچ چې دی په خوله کې پرس کمنګه واچو سیده، نو بیا پسې اوبه څښئ، نو روغې تېروئ سیده. 3 ورځې پس چې دی نو بیا سهار او ماسخوتن چې دی یو چمچ تاسو استعمالولی شئ. دا تاسو راواخلئ، جرمني وال جوړ دي، او قیمت چې دی نو د 22-23 ریال دی. او بل دا خبره چې دا یو پیکټ یو میاشت پورې کیږي، نو فاینانشلی هم صحیح دی. دا تاسو راغستی شئ انشاءالله. د دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېسچن تاسو موږ ته میسج کولی شئ. او بل دا خبره چې مطلب دا زیاتره ملګري وایي چې موږ تاسو ته میسجونه کوئ، تاسو ریپلای نه راکوئ. نو ظاهره خبر د ډېر زیات میسجونه راځي. انشاءالله موږ کوشش کوو چې هر چا ته ریپلای وکړو، خو لږ ټایم به په دې کې لګي. مننه. السلام علیکم.